کله چې ته د لوړې ټکنالوژۍ جګړې په اړه فکر کوې، ښایي ستا ذهن ته د میلیاردونو ډالرو ارزښت لرونکې الوتکې یا پټې او پرمختللې اوبتلې راشي. خو یو بل ډول وسله هم شته چې خاموشه ده، صبر لري او ډیر وخت له پامه غورځول کیږي. دا داسې وسله ده چې یوازې انتظار باسي او د نړۍ تر ټولو مهمې سمندري لارې په مرګونو جالونو بدلوي. نن ورځ موږ د همدې ګواښ په اړه خبرې کوو، هغه هم د نړۍ په یو مهم سمندري تنګي کې د سمندري ماینونو ګواښ په ستریټ اف هرمز کې. راځئ له یوې شمیرې پیل کړو چې انسان واقعا حیرانوي. 80% دا هغه فیصدي ده چې له 1950 کال راهیسې د امریکا د سمندري بیړیو د تلفاتو لامل ګرځېدلې او سبب یې سمندري ماینونه دي. حیرانونکې خبره دا ده چې دا وسله ښایي یوازې شاوخوا $1500 قیمت ولري، یعنې د یوه زاړه موټر له بیې هم ارزانه، خو کولی شي د میلیاردونو ډالرو ارزښت لرونکي جګړیزې بیړۍ له منځه یوسي. همدا نابرابر ځواکمن اغېز ده چې دا ګواښ ډیر مهم کوي. نو ولې د هرمز یادونه دومره مهمه ده؟ ځکه دا تنګی د نړۍ د انرژۍ د لیږد د اصلي شریان بلل کیږي. د داسې یو هیواد لپاره لکه ایران د دې لارې ګواښل یا کنټرول کول ستر ستراتیژیک امتیاز ورکوي او سمندري ماینونه د همدې کار لپاره تر ټولو مناسبه وسیله ده. ماینونه دوه ډوله رولونه لري. یو دفاعي رول لري، لکه دا چې د خپل ساحلي سمندر لپاره یو لوی یعنی ننوتل منع دي نښه ولګوي، خو په برید کې اغېز لا ډیره خطرناکه ده. ماینونه کولی شي د دښمن بیړۍ زیانمنې کړي یا د هغوی بیړۍ په داسې لاره اړ کړي چې بالاخره یو جال ته ورننوځي. د ایران لپاره دا انعطاف یو مهم ستراتیژیک امتیاز دی. اوس راځو دې ته چې سمندري ماینونه اصل کې څه دي. ډیری خلک فکر کوي چې ځانګړي لوی بیړۍ ماینونه په سمندر کې غورځوي او دا رښتیا هم کله ناکله کیږي، خو دا یوازې یوه لاره ده. ماینونه د اوبتلونو د تورپیډو له ټیوبونو څخه هم توغول کیدای شي، له ټرلکو هم غورځول کیږي او حتی له عادي کوچنیو کښتیو لکه د کب نیولو کښتیو یا تیز رفتاره کښتیو څخه هم سمندر ته اچول کیدای شي. همدا کار د هغوی موندل ډیر ستونزمن کوي. ماینونه عموما دوه بنسټیز ډولونه لري. لومړی تماسي ماین دی، هغه چې په پخوانیو جګړیزو فلمونو کې لیدل کیږي. یو ګرد شی چې ازغي لري، کله چې بیړۍ ورسره ولګي سمدستي چاودنه کوي، ساده خو اغیزمن. دوهم ډول یو هوښیار یا نفوذي ماین دی. دا ډیر پرمختللی او خطرناک دی. دا ماین اړتیا نه لري چې بیړۍ ورسره ټکر وکړي. دا د بیړۍ نښه احساسوي. هره لویه بیړۍ په اوبو کې د حرکت پر مهال مقناطیسي میدان، شور او د اوبو فشار بدلون رامنځته کوي. دا ماینونه همدا نښه احساسوي او کله چې سم هدف پرې تیر شي بیا چاودنه کوي. ماینونه په بیلابیلو ځایونو کې کیدای شي، ځینې آزاد ګرځي چې ډیفرس بلل کیږي. دا ډیر خطرناک او تصادفي وي او د نړیوالو قوانینو له مخې منع دي. ځینې د رسۍ په وسیله د سمندر له تل سره تړل شوي وي او د اوبو لاندې د ښکار کوونکي په څیر انتظار باسي. تر ټولو قوي د سمندر پر تل ناست بټوم ماینز دی چې ډیر لوی چاودیدونکي مواد لري او موندل یې ډیر سخت وي. کله چې ماین د اوبو لاندې چاودنه وکړي یوازې یو عادي انفجار نه وي، دا د فزیک یو ډیر سخت او ویجاړونکی اثر لري. لومړی د ګاز یوه ډیره لویه څپه په ډیر سرعت پورته کیږي او د بیړۍ لاندې برخه وهي. داسې هڅه کوي لکه بیړۍ له اوبو پورته کړي او ماته یې کړي. په همدې وخت کې یوه پیاوړې فشاري څپه خپریږي چې د بیړۍ بدن سوری کولی شي او دننه وسایل زیانمنوي. خو د سټریټ اف هرمز اصلي هدفونه اکثره ستر د تیلو ټانکرونه وي. دا بیړۍ دومره لوی دي چې ښایي ماین یې په اسانۍ مات نه کړي. د تیلو لوی مقدار حتی د فشار یوه برخه جذبولی شي. خو ستونزه دا ده چې کله ټانکر له تیلو ډک وي ډیر ټیټ په اوبو کې ناست وي. دا یې بدن ماینونو ته نږدې کوي او د سوري کېدو احتمال زیاتوي. تاریخ ښیي چې دا وسله څومره اغیزمنه ده. د ورلد وار پر مهال ترکیې ماینونو د برتانیا سمندري ځواک مخه ونیوله. د کورن وار پر مهال زاړه ماینونه د امریکا لوی سمندري ځواک څو ورځې بند کړ او په 1988 کال کې د پرژن ګلف په سیمه کې یو پخوانی ایراني ماین نږدې د امریکا یو عصري بیړۍ ډوبه کړه. اوس پوښتنه دا ده چې د ایران په وسلو کې څه شته؟ د هغوی ذخیره ګډه ده. زرګونه ساده تماسي ماینونه لري، خو پرمختللي ماینونه هم لري چې د روسیې او چین له ټکنالوژۍ سره تړاو لري. حتی داسې ماینونه هم شته چې د راکټ په مرسته خپل سرګولۍ د بیړۍ پر لور توغوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده، آیا اړتیا ده چې ګڼ شمېر ټانکرونه ډوب شي؟ که یوازې یوه بیړۍ زیانمنه شي او ویره خپره شي، ښایي د سمندري سوداګرۍ بهیر ودرېږي. د ماین اصلي ځواک شاید یوازې په چاودنه کې نه وي، بلکې په دې کې وي چې د نړیوالې سوداګرۍ مهمې لارې ګډوډې کړي.